د افغان ډیاسپورا نټورک دمګړۍ د اټک سره درنو لیدونکو زه عبدالوکیل اټک ستاسو په چوپړ کې یم. دا ځل یې موږ محمد عمر داودزي سره مرکه کړې چې د کورنیو چارو وزیر و، د ولسمشر ځانګړی استازو د پاکستان لپاره، د سولې د علنشاه رئیس او همدارنګه د ولسمشر کرزي د دفتر رئیس دفتر و. نو راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو او په دې کې اکثره پوښتنه ما هغه کړي کومه چې مخکې نه ماته په فیسبوک کې لیکل شوی وي. زما لومړنۍ پوښتنه دا ده چې دا څوم ځل دی چې د پاکستان سره د مذاکراتو خبرې ځنډېږي او دا ځل بیا مو ځنډېده. دا چې تاسې هلته ځانګړی استازی وي او هلته سفیر وي، بل دا کلونه تاسې د پاکستان په سیاست باندې عبور او مرور لرئ، هلته اوسېدلي وي، د ژوند تقریبا ډیره د ځوانۍ برخه هم هلته تېره شوې په کډوالۍ کې. نو پاکستان د دې غونډې نه مقصد څه و او یا ولې دا بار دا لغوه کیږي؟ ستاسې د ځواب مقابل کې باید ووایم چې ستاسې د سوال مقابل کې باید ووایم چې دغه جلسه ګرچې مشابه د دې واقع شوي، اما دا یو مختلف زمان کې ده. تیرې مذاکرې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شوي دي ډېرې وې، مسلسلې وې، څه ناڅه لاسته راوړنې درلودلې، اما نهایي نتیجه یې نه درلوده. او ځینې مذاکرات داسې وو چې بیا پاکستانیانو ګویا چې د افغانانو ترمنځ مذاکرې زمینه مساعدوله. دغه آخري مجلس چې 25 د اګست لپاره په نظر کې نیول شوی او دا په هغه زمره کې راځي. د دې خبره دا ده چې دغه میرمن چې د دې کوربتوب یې کو، ډاکټر ماریا سلطان، دا خو مشهوره په دې ده چې د پاکستان امنیتي بنسټونو سره دا تړاو لري او د هغوی په مشوره باندې کار کوي، هم د افغانستان په حصه کې هم د هندوستان سره روابطو په حصه کې د خپل سوچخونې او طاق فکري د لارې زمینه مساعدې، ځینې ډیالوګ ته او ځینې موضوعات را برسېره کوي، ځینې عکس العملونه ایجادوي، بیا دغه عکس العملونو مدیریت نه دوی بیا خپله ګټه پورته کوي. دا په داسې وخت کې شوله چې د پاکستان او د یو قسمت د طالبانو روابط ډیر خراب شو. دا په دې وایم چې طالبانو یا امارت اسلامي د پاکستان په حصه کې متحد نه دي، په ډیرو موضوعاتو کې به متحد دي، مګر د پاکستان په حصه کې دوی خپل منځ کې اختلاف لري. په درې کټګورۍ دوی تقسیم دي. یو هغه کټګوري ده چې پاکستان ضد خلک دي، یو هغه کټګوري ده چې بالکل د پاکستان ملګري خلک دي، درېیمه بیا په دې منځ کې ده چې حالاتو ته ګوري، که چېرې د پاکستان سره روابطو کې ګټه یي پاکستان ته نږدې کېږي، که پاکستان سره لرېتوب کې ګټه یي بیا لرې کېږي. په دې کې زما په فکر باندې دغه وخت کې دوی هدف دا و، د پاکستان هدف دا و چې هغه د دوی ملګري ډلې چې په طالبانو منځ کې دي هغوی را برسېره کړي، اما هغوی په یوازې توګه باندې نشي را برسېره کولی. باید هغوی ته د هغه ډلو چې د پخواني مجاهدینو نه دي یا پخواني ملي قوتونو نه دي، د هغوی نه یو قسمت راواخلي، یا د ډایسپورا خارج کې افغانان چې دي د دوی نه قسمت راواخلي او د طالبانو هغه قسمت سره یو ځای کړي چې پاکستان پلوه دي او یو نوی نظام پکې را جوړ کړي. دې کې طالبانو سخت عکس العمل وښود رسمي توګه. اسحاق ډار چې تللی و کابل ته په رسمي مجلس کې، او بلکې د چین د وزیر خارجه په حضور کې ګیلهمندي وکړه، ګیله یې وکړله چې تاسې زموږ مخالفین راټولوئ، زموږ مقابل کې ډلې ټپلې جوړوئ. او اسحاق ډار چې لاړ هلته طبیعتا چې دا شکایت یې ووړ او امنیتي بنسټ نه یې وغوښتل چې دا غونډه په تعویق واچوي، اما په حقیقت کې کوم هدف چې د هغوی هغه یې برآورده کړ.
هدف دا و چې عکس العملونه وګوري چې عکس العملونه څه دي او بیا د هغې مدیریت وکړي د هغې جمع په طرفدارۍ چې هغه د دوی پلوی جمع ده هغه عکس العملونه خو موږ تاسې ولیدل دا درې څلور کاله ډېرې غونډې شوي دي اما افغانانو دونه عکس العمل نه دی ښودلی په دې کې ډېر شدید و عکس العملونه باوجود چې غونډه هم شوې نه وه او هم نه شوله د وزیر صاحب دا غونډې ستاسې په نظر د ملک نه د باندې تاسې حتما خبر هستئ اگر چې تشریف هم نه دی راوړی د ویانا غونډې مسلسل د احمد مسعود په مشرۍ باندې کیږي او په هر ځل باندې پکې مختلف خلک راځي بعضې پکې ځي بعضې پکې راځي نو دا څه تاثیر لري په دې روان د افغانستان په روان بهیر باندې او زما یو ملګری چې د پوهنتون استاد دی هغې ما نه په فیسبوک پوښتنه کړې چې بالاخره څه به کېږي غونډې خو د مجبوریت نه د ملک نه بیرون دي ځکه چې په جبري مهاجرت کې خو غونډې به دې په مهاجرت کې کاش کې هغه حالات وای مناسب وای چې د ملک په دننه کې غونډې کېدلې د ملک دننه حالات ګرچې طالبان ادعا کوي چې دوی امنیت ټینګ کړی دی او ټول افغانان چې راشي امنیت یې ښه دی جوړ دی اما حوادث چې نه بیا دغسې نه دی په دې تیر یوه میاشت کې دوه میاشتو کې چې د پاکستان او د ایران نه افغانان په زور باندې بیرته لیږل شوي دي د هغوی د منځ نه پخواني حکومت خلک د امنیتي ارګانونو غړي دا ځورول شوي دي او ډیر تازه په دوه درې ورځو کې تیرو دوه درې ورځو کې موږ او تاسو شاهد دي چې صحرایي محاکمه یې وکړه په هرات کې یو ځوان هغه شکل باندې قتل کړ بیا یې ځوړند کړ یعنی حکم د اعدام صادرول دا خو یوه خبره ده اما چا حکم صادر ک قضا چرته و او بیا هغه حکم چا تطبیق ک دا ټول هغه خودسری ښیي چې هلته خودسری موجوده ده او دغه خودسری چې موجوده وي بیا هغه جدي سیاسیون هغه نشي کولی دا رسک واخلي چې ورشي په ملک کې داسې غونډې جوړې کړي یعنی حالات داسې دي چې غونډې جبران د ملک بیرون دي اما د غونډو موخه فرق لري دا ډلې چې بیرون د ملک نه دي دوی اهداف فرق لري زموږ خپل اهداف زه د ملي مجمع د ژغورنې د ملي مجمع اجرایي رئیس یم زموږ هدف دا دی چې طالبان دې ته اړ کړو چې اصلاحات راولي سیاسي پروسې ته غاړه کیږي ملک یو شموله سیاسي پروسه پرېږدي چې روانه شي موږ د جنګ خلاف یو فعلي حالت کې اما ځینې ډلې شته دي چې هغوی وایي نه طالب صرف د زور په ژبه پوهېږي او یوازینۍ لاره چې طالب دې ته اړ کړو چې ټول ومني هغه د جنګ لاره ده نو په هر صورت دا غونډې خو جبران د ملک نه بیرون دي موخې فرق لري خو دا چې څه به کېږي حقیقت خو دا دی چې د کفر او د فسق حکومت چلیږي خو د ظلم حکومت ډېر دوام نه کوي اوس فعلي حالت کې زما په فکر د ظلم حکومت دی دا چې څنګه به تغییر وکړي دا کې مختلفې ګزینې شته دي مختلف وړاندوینې شته دي مختلفې پروسې روانې دي دا چې کومه به مخکې شي او څه شکل باندې به حالات تغییر وکړي دا نشم ویلی فعلا خو زه هیله لرم چې بیا د افغانانو وینې توی نشي بیا هیڅ تغییر سیاسي تغییر د جنګ او وژلو د لارې رانشي بلکې هر تغییر د سیاسي پروسې د لارې د وزیر صاحب بالاخره به د مهاجرو سره څه کیږي او سره د دې چې په اروپا امریکا کې هم ډیر زیات پراته دي خو دلته یو قوانینو د لاندې ژوند کوي او نورمال د ژوند مخکې ځي خو لیکن د پاکستان او د ایران سره چې هلته د دې نه سیاسي ګټه هم اخیستل کیږي د دې د اقتصادي ګټه هم اخیستل کیږي د دې د تجارت نه د دې د هر څه نه مګر بیا هم وخت په وخت ډیر زیاتې کیږي د مهاجرو سره او د کډوالو سره بالاخره دغه مهاجرت د ختمېدو هغه واقعي او دوامداره لاره به څه چې دا مشکل زموږ حل شي مهاجرین دوه قسمه دي یو هغه خلک دي چې تلي یو د دې دواړو ملکونو ته د دې لپاره چې غربي ملکونو ته هجرت وکړي
یا یې پخواني ناتو ملکونو سره کار کړی یا بله قضیه لري او په دې وړتیا کې شامل دي چې دوی ګویا غربي ملکونو ته مهاجر شي. دا بیله کټګوري ده. یو هغه مهاجر دی چې ځینې 40 کاله هلته اوسېدلي دي او اوس وخت را چې دوی وباسي بیرته خپل ملک ته لیږي. ځینې د 40 کالو په ترڅ کې تللي دي یا د بیکارۍ نه یا دا اوس تللي دي چې جنکۍ مکتب ته نه ځي افغانستان کې د مکتب په خاطر تللي دي یا هم ډېری د ویرې نه تللي د طالبانو چې پخواني نظام سره کار کوو. دا د دې خلکو تګ دا مختلفې کټګوري دي. زه یقین لرم چې بالاخره به ګاونډیان په دې فکر کې شي چې هغه مهاجرین چې بیرته تګ خطر لري هغوی به امکان لري چې تغییر د پالیسي راشي او هغوی پرېږدي. هغه مهاجر چې ډېر کلونه تېر شوي لسګونه کلونه تېر شوي دي زه فکر کوم چې دوی به دا ګاونډیان یا په زور یا په رضا بیرته افغانستان ته ولیږي ځکه چې د حاکم نظام هم خوښه ده چې دا مهاجر بیرته راشي. هغوی خو هغه چې شته د هغوی مشکلات نشي حل کولی نو وایي چې دا د مور د پاسه وي خو حد اقل په خپل ملک خو به شي. د هغوی دا نظر دی. هغوی موږ او تاسې دې چې تعقیبوي هېڅکله د دې شاهد نه وو چې دوی د یو ګاونډي ملک ته ویلي چې دا مهاجر مه راوباسه. دوی ورته وایي چې په ترتیب یې راوباسه په ښه وضعیت یې راوباسه. یعنې رایستلو کې دوی موافق دي خو طریقه د رایستلو کې خامخا ملاحظه لري. نو په هر صورت باندې ای کاش چې د 20 کاله د جمهوریت وخت کې دا د مهاجرت خبره حل شوې وه ځکه هغه وخت کې امکانات و نړۍ و افغانستان کې ډېر به ښه و چې هغه وخت کې دا مسله حل شوې وه او نور موږ مهاجرین نه درلودی خصوصا ګاونډي ملکونو کې هم نه درلودی خو هغه وخت کې ونه شو. نو اوس هیله ده چې په یو صحیح توګه حل شي داسې توګه حل شي چې مهاجرین هم ډېر ونه ځورېږي او ګاونډیانو هم طبیعتا چې موږ دا هیله لرو د دونه کلونه دا وساتله خپل ملک کې ځای ورکړه اوس په دې اخر کې په داسې تریخه مه وباسئ چې ټول افغانان ستاسې دښمن شي. داوودزی صاحب زه یو څو پوښتنې د دې فیسبوک نه کوم ځکه ما په خپل فیسبوک باندې اچولي وو چې تاسې زموږ میلمانه استئ نو ځینې پوښتنې راغلي دي که ستاسې اجازه یې زموږ ننګرهار د یو سپین ږیری د معارف کې کار کوي یوسف غیرت نومیږي هغه یې پوښتنه کړې ده چې تاسې چې وزیر د کورنیو چارو وزیر وئ تاسو په وزارت کې څه اصلاحات راوسته یا کوم کارونه وکړل دا خو به ډېر زیات دي خو که تاسې دې ته کوم جواب لرئ. زه هغه وخت کې چې کورنیو چارو وزیر شوم یو خاص مقصد هلته موجود و هغه تأمین د امنیت د انتخاباتو. زه د 2014 نیمایي کې وزیر شوم او د 2014 په آخر کې انتخابات و. زما اصلي هدف او زما د تګ هدف دا و چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړم. نو هغه موږ او تاسې ولیدل چې امنیت ټینګ شو الحمدلله 8 میلیونه افغانانو سهم واخیسته انتخاباتو کې بیا 2 دوره شو انتخابات دواړو دورو امنیت ټینګ و. دا چې تقلب وشو نشه خو زموږ کار نه و زموږ کار امنیت و. امنیت ښه و الحمدلله خو امنیت چې ټینګی یو قسمت اصلاحات به راولي خامخا. نو په هغې کې ما پیل وکړ د پولیسو یو سیمینار نه چې ټول پولیس مې هلته راغوښتي وو او د ځینې اصلاحات هم هغه ځای نه شروع کړه. په هر قسمت کې اصلاحات راغله. په د ترفیعاتو کې ما قومي توازن راوسته ټول اقوامو ته مې برابر سهم ورکړ. تعلیم و تربیې د پولیسو ته مې ډېره توجه وکړه. صحت د پولیسو ته دا 200 بستره شفخانه چې دا برای نام یو 50 بستره شفخانه وه دا په یو میاشت کې ما ورسوله 200 بستره شفخانه مې ترېنه جوړه کړه. همداسې ډېر اقدامات چې هغه ډېر وخت تېر شوی اوس مې ټول په یاد نه دي. په دې مورد یو دوه پوښتنې نورې هم راسره دي خو هغه به یې زه کوم چې زما پوښتنې دي خو ډېرو ملګرو دا لیکلي دي چې که زه نومونه والم نو دا ډېر دي چې تاسو چې د ایران نه هغه تورې کڅوړې راوړلې هغه د څه دپاره وي او هغه کوم هدف دپاره چې وي هغه پرې درسره شو.
خو ما خپل کتاب کې تشریح کړي، بار بار مې مصاحبو کې ویلې د خپل وطنوالو نه هیله لرم چې یو موضوع ور تشریح شي به حافظه کې وسپاري د اقل. نن به ستا حضور کې ورته تشریح کوم. زه په 2003 کال کې رئیس دفتر شولم او دا پیسو راوړل په 2002 کال کې شروع شو، یعنی یو کال زمانه مخکې پیل شو. زمانه چې مخکې کوم رئیس دفتر دا په هغه وخت کې شروع شو. پیل دا و چې خاتمی هغه وخت د ایران رئیس جمهور هغه کرزي صاحب ته چې د افغانستان رئیس جمهور په مجلس کې ویلي وو چې تاسو چون نوپایه اداره یاستئ، تاسو سیستم لا غونه جوړ نه دی. زما په دفتر کې میاش په میاش یو مقدار د مصارفونه پیسې ما سره جمع پاتې کیږي. زه غواړم چې دا ستا دفتر سره کومک وکړم. کرزي صاحب دا شی ومنه او بیا خپل رئیس دفتر ته امر وکړ چې دا پیسو اخیستل راوړي. دا پیسې راغلي بیا په بانک ملي کې یو حساب ته اچول کېدلې، د کرزي صاحب په امضا بیرته راایستل کېدلې. هغه مواردو کې مصرفېدلې چې کرزي صاحب امر به پکې و. بیا به چې خلاصې شولې بیا به بیرته گزارش ورکړل شو. په 2009 کال کې چې 2010 کال کې چې د کرزي صاحب او د امریکایانو رابطه خرابه شوه، ما ته امریکایانو نظامي اواز راکړ چې که ته زموږ سره لار نیسې ښه، که نه دا موږ د پیسو خبره افشا کوو. ویل چې افشا یې کوي نو خدای شته زما زړه کې دا و چې دا خبره ښه ده چې د ملت ذهن ته ولویږي او کرزی صاحب خپله شرح ورکړي چې دا پیسې د څه دي او د څه لپاره دي. نو هغه خلکو نیویارک ټایمز نه مضمون نشر کړ. بیا یو مطبوعاتي کنفرانس کې یو افغان خبرنګار د کرزي صاحب نه پوښتنه وکړه چې دا ستا رئیس دفتر څنګه دا پیسې اخیستې او دا چېرته مصرفېدې، دې تاثیرات څه وو؟ دغه پوښتنه چې تا وکړه نو کرزي صاحب وویل چې دا زما پیسې وې، ما ته تحفه د ایران رئیس جمهور راکوله، زما په امر زما رئیس دفتر اخیستلې او هغه یې مصرفولې. نو دا سلسله یعنی زما وخت کې شروع شوې نه وه، زما وخت کې ختم هم نه شوله. دا سلسله د رئیس جمهور کومک د رئیس جمهور سره. بله خبر دا ده چې تر دغه وروستیو کلو تر وفات پورې زمونږ پاچا اعلیحضرت ته هم دغه شیان راتلل. د عربستان سعودي پاچا ورکولې، د انګلستان ملکې ورسره کومک کوو. دا په دولت رئیسانو پادشاهانو کې دا معمول دی اوسنۍ نړۍ کې چې کوم ملک اقتصادي وضع ښیي هغه بل ملک سره پاچا سره دا د تحایف په توګه باندې تبادله کوي چې محبت یې ډېر شي. ده اخر کې یو خبره اضافه کو چې زه هیڅ شواهد د دې نه لرم چې دغه پیسو راوړل د کرزي صاحب په اقداماتو یا د کرزي صاحب په پالیسۍ باندې کوم اغیزه درلوده. هیڅ نوع اغیزه نه درلوده. دا د رفاقت پیسې وې، په رفاقت په لار راتلې او مصرفېدې. یوه خبره ستاسو ډیره مشهوره شوې وه چې تاسو ویلي چې غني ولسمشر جوانسازي کول هغه تنې طفل سازي شوه. ما تېره ورځ د ډاکټر غني د تدارکاتو د یو مسؤل خبرې واورېدې. دا ستاسو دا خبره مې ذهن ته راغله چې دا تر یو حده دغه ځای کې ما ته صحیح وبرېښېدله، ځکه هغه زلمی لګی و چې ما چې ویل تاسو نه وروسته پوښتنه کومه چې ډېر وخت قراردادیانو په ملي اردو او په پولیسو باندې اگر چې دا وینا هغې دپاره ما ته هم شرم و چې اورېدله مې چې اوس هم کومه، خو د ځینې وضاحت دپاره بعضې خبرې باید سړی وکړي چې هغې وفرمایل چې د خره غوښې هلته په عسکرو خوړل شوي وي او دا قرارداد شوی. فکر کومه تاسو به هم دا یا اورېدلي یا به هم نه اورېدلي. نو تاسو من حیث وزیر داخله د پولیسو د ټول هیواد د مشر په توګه دې خبرې ته څه ځواب لرئ؟ ما نه لږ ګیلمن و پس د هغې نه چې ما خبره وکړه، خو چون کړې مې ده خو پې ولاړ یم. هغې نه ګیلمن دا و چې ما ورته خو دا خبره یو خصوصي انداز کې کړې وه. نو حقیقت دا دی چې د کمپاین وخت کې سره دوه په دوه ناستو او همدا قصې شولې چې دا تیر دوره کې نقایص څه وو. هغه یوه دقیقه ستاسې غږ بند شو. چا سره ناست وی صاحب؟
د رئیس جمهور غني سره د کمپاین په وخت کې 2019 کال کې خاصه هغه وخت کې په راتلونکي کې غږېدلو. بحث ما او د هغه دا و چې کوم نقایصو په د تېره دوره کې چې اوس د خیره دوباره رئیس جمهور شي هغه به اصلاح کوي، هغه اشتباهات به بیا نه کیږي. نو یوه اداره ته کړې وه چې ما جوانسازي کوله، هغه طفل سازي شوله. نو په دې باندې خامخا ځینې ملګرو یې ترېنه ګیله کړي چې تا دته داسې ویلي، هغه بیا ما نه ګیله وکړله، وروسته حق یې و، ګیله یې حق و. اما چون تا اوس بیا سوال وکړو، اوس خو منکرېدی نه شم، خبره مې کړې وه. اما حقیقت دا دی چې ځوانانو کې ډېر توانمند خلک وو. هماغه ځوانانو چې رئیس جمهور غني ځای ته رسولي وو، اما ډېر ناتوانه خلک مو پکې. او هغه چې ناتوانه یو هغه ګوري هغه دی چې په عامیانه اصطلاح خپله لمن خپله په سر راړي. هره ورځ موږ او تاسې مثالونه ګورو. دا یو واقعیت و که هسې دا یو افترا کوي چې مثلا پولیسو یا عسکرو زمونږ د دغسې حرامې غوښې خوړلې دي؟ زه خو هېڅ یې نشم منلی، ځکه چې اورېدلې مې هم نه ده. کله چې وزیر وم هم نه مې ده اورېدلې، د وزارت نه بعد هم زه باخبره وم. ټول معینان، قمندانان د پولیسو، حتی د اردو ما سره تماس کې وو، کور ته یې تګ راتګ درلوده. او مطبوعاتو نه هېڅ ځای نه ما دغسې خبره نه وه اورېدلې. او بېرته چې شاته سیستم ته هم ګورم، هغه سیستم داسې و چې داسې شي پکې امکان نه درلوده چې د خدای نخواسته مردارې غوښې دې راوړي پې دې په عسکرو دې وخوري. خو خپل هغه عسکر هم مدیریت کوو، یعنې ما او تا خپل منځ کې دا شی امکان نه لري چې دغسې دې شوي. او دښمنانو به چېرته هغه وخت کې هم تبلیغ کړی د پولیسو د اردو د دولت د بدنامۍ دپاره. دا تبلیغ به شاید داسې د بې تجربګۍ علایم دي، په بې تجربې خلکو به یې سر غورځولی. په عمل کې دغه شی امکان هم نه لري، کېږي هم نه. نه وایم چې فساد نه و، فساد و، اما داسې شی نه و. دا ما پاکستان په هکله اورېدلي دي چې په پاکستان ځینې ځایو کې دغسې کارونه شوي، هغه هم د هغوی رسمي نهادونو کې نه، یعنې اردو پولیسو دې کې نه، عامو خلکو کې په ملکي ساحه کې ما داسې اورېدلي چې بعضې داسې شوي وو قصابانو خرڅې کړي دي، بیا ګیر کړي دي، یا یې جعلي شودې جوړې کړي. دا ټول شیان دا د پاکستان قصې دي، د هغوی هغه یو نوع فرهنګي نفوذ لاندې ځینې خلک راغلي. زما زړه ته دا نه لوېږي چې دا شی شوی یا د ممکن. او یوه خبره دی بله مو کړه، داسې نه شي چې زه دا خبرې داسې دغه وکړم، خو مجموعاً دا خبره یو څه نور هم کېده چې ډېر عسکر خیالي عسکر وو، په کاغذونو کې وو. ستاسو په وزارت کې هم دغسې څوک وو؟ یو وخت کې و، مګر زه چې هغه وخت کې وزیر وم، هغه وخت کې سیستم رایټ شوی و، ټولو پولیسو خپل معاش ډیجیټل اخیسته، یعنې بانکي حساب یې درلوده. او چې څو به په خپله ورنغی بانک نه به معاش وانخیسته، بل چا د ده په ځای نه شو اخیستلی. دا معاشات کوم ځای نه اجرا کېدل؟ پیسې خو د امریکایانو وې، په نامه د لطفه د ملل متحد یو صندوق و، د امریکې پیسې تلې لطفه ته، لطفه بیا دا مدیریت کو، د بانکونو د لارې هر پولیس ته، عسکر ته، افسر ته په خپل محل کې د بانک د لارې ورکو. موږ او تاسې خپل حافظې باندې زور راولو. څو ځایه داسې وشوله چې عسکر ولاړو بانک ته چې معاش واخلي، انتحاري وشو، پې ووژل شوله. ولې ووژل شو؟ ځکه چې هلته اصول دا و، قانون دا و چې عسکر باید خپله لاړ شي، هلته ګوته ولګي، هغه ډیجیټل و. بیا هغه گزارش سیده لطفه ته یو ان ډي پي ته هغوی کمپایل کو. یعنې زه فکر نه کوم چې په پولیسو یا اردو کې دی پس د 2010 نه دغه ممکنه وي. 2010 نه مخکې ممکنه وه، چون هغه وخت کې دا سیستم د معاشاتو دا ډیجیټل نه و، برقي نه و. 2010 نه بعد برقي شو، دا د لطفه د کنټرول لاندې و، او هغه نه بعد تر آخره پورې همداسې شو. یعنې خیالي عسکر غلطه خبر ده. دغه هم د دښمن تبلیغاتو چې موږ پسې کوله، دغه ټولو تبلیغاتو دا نظام کمزوری کړ.
زه دا وزیر صاحب چې تاسې د کرزي صاحب سره هم کار وکړو او تاسې د غني ولسمشر سره هم کار وکړو، زه غواړم چې ستا داسې لنډه تبصره په دې دواړو واورم چې دې دواړو یو بل سره څومره د کاري مشارکت لرلو او څومره فکري دغه لرل، دغسې یو څه غواړم چې پوه شم. دواړو په خپل ځای کې د قوت ډېر نقاط هم درلودل، د ضعف نقاط هم درلودل. هر انسان د قوت نقاط هم لري، د ضعف نقاط هم لري. ما به اکثر فکر کوو چې که دغه کرزی صاحب رئیس جمهور وی او ډاکټر غني وزیر مالیه یا صدر اعظم وی، نو دا ملک به ډېر ځای پورې رسېدلی و. یعنی په ډاکټر صاحب غني اجرایي امورو کې ښه و، هغې کې پر کار او تخنیک باندې پوهېده، بانک جهاني سره یې کار کړی و، خصوصا مالی بخش کې ډېر تکړه و، مالی بخش کې پوره درایت درلوده، توانمندي درلوده. کرزی صاحب رهبرۍ ساحه کې ډېر تکړه و، یو قوي رهبر و، د پرګنو په راټولولو کې تکړه و، ملت یې راټولولی شو. یعنی کرزي صاحب چې ملي وحدت لپاره په 14 کاله کې څومره خدمات کړي، ملک ټوټه و، هغه ځای نه راواخیست، یو واحد ملت یې ترې جوړ کړ، بار په لوی جرګو کې ناست و، یو پارلمان کې ناست و، یوې موخې ته کار کوو. او ډاکټر صاحب غني هم په خپل اړخ کې دا نه وایم چې دی په تخنیکي لحاظ یا اجرایي کارونو کې ډېر تکړه و، رهبرۍ کې کمزوری و، نه، دواړو کې ښه و. اما تل د اجرایي امورو درنه وه نسبت رهبري امورو ته. عین توګه کرزی صاحب هم اجرایي امورو کې ډېر ښه و، اما تل د رهبرۍ خواته درنه وه. موږ چې همکاران وو، موږ د دواړو نه زده کړه کوله، د دواړو تجربه، د دواړو مهارت، د دواړو علمیت نه موږ ورځ په ورځ باندې ګټه پورته کوله، نظام هم مخ ته بیوه. یوه پوښتنه، اخر ځل لپاره تاسې غني ولسمشر کله ولیده؟ ما کوچني اختر کې ورسره خبرې وکړې تلیفوني، آخري ځل دپاره لیدل شاید یو کال شوی، یو کال شو چې نه مې دی لیدلی. خلیلزاد څوک دی دا وزیر صاحب؟ خلیلزاد خو یو افغاني الاصل امریکایی دی، او حقیقت دا دی چې په هغه وخت کې چې افغانستان ډېر منزوي و او په ډېر بد حال کې و، نوې اداره جوړه شوله، د صفر نه ښکته جوړه شوله. په هغه وخت کې خلیلزاد هم افغانستان ته ډېر خدمتونه کړي دي، کومکونه یې جلب کړي دي، افغانستان یې دنیا ته پیژندلی دی، په امریکا کې مطرح کړی دی، په دنیا کې مطرح کړی دی. هغه خدمات د هیرولو نه دي، یعنی د 2001 نه تر 2015 پورې ډېر خدمت یې کړی افغانستان ته. بیا 2015 نه بعد چې دی په عراق کې و، په ملل متحد کې و، لږ د افغانستان سیاست کې ګوتې وهلې، دوست دښمن یې ځان ته جوړه، چې زه دې نظر سره موافق نه وم، ځکه ده دپاره هماغه بهتر و چې د امریکا سفیر و او په هغه انداز کې افغانستان ته خدمت کو، نه دا چې د خپل د افغانستان په سیاست کې داخل و. یا هم مثلا وروسته د سولې په مورد کې همدغه دلیل د اشتباهات و، چې دی په هغه دوران کې په سیاست کې داخل شو، نو بیا یې ونه شو کولی چې د رئیس جمهور غني سره ښه روابط وساتي، روابط یې ښه نه وو، او د هغې د وجې نه بیا د دوحه معاهده امضا شوه، ناقصه معاهده امضا شوله، په عجله امضا شوله. زه یقین لرم چې طالبان هم اوس پې پښیمانه دي چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، کې داسې مادې دي چې هغه دوی ورته نه متوجه شوي. امریکایان ورته واضح لیکلي وو چې امارت اسلامي چې امریکا په دغه نوم په رسمیت نه پیژني، دا په معاهده کې دي. تر څو دا معاهده امریکا طالب په رسمیت نشي پیژندلی، ځکه هلته امضا کړې ده، هغه د دوی ترمنځ توافقنامه ده، یعنې دا ناقصه توافقنامه وه. هم د افغانستان دولت ته ضرر ورسېده چې دولت سقوط وکړ،
هم اوس هغه د طالبانو ته هم ضرر رسیږي. او په دې کې خلیلزاد ادعا بیا دا ده چې خو د مامور و څه چې ورته ویل کېدل د کوله. اما حقیقت دا دی زما په فکر باندې د سیاسي خوښ و ناخوښ جوړ کړ افغانستان کې پس د 2015 نه. احمد ښه دی، محمود خراب دی، زم ښه یم، کېدای شي اراده یې درلوده د کاندیدېدو ریاست جمهوري ته. دا شیان ورسره مناسب نه و ځکه چې د امریکایي و، د امریکا سفیر پاتې شوی و. افغانستان خلک دا کله قبلي چې یو سړی د امریکایي سفیر پاتې شوی هغه د بیا د رئیس جمهور په توګه ومني. نو دا اشتباهات و. د طالبانو یا د اوسني نظام روابط د چین سره او یا په مجموع کې یو سوال کومه د سیمې سره د گاونډیانو سره دی خو شمالي گاونډیانو سره په دې ستاسو تفسیر څه ده؟ دا نو روابط خو اوس فعلي حالت کې فعلي دنیا کې هر ملک روابط څو محوره جوړي، په یو محور کې نه جوړي. هر ملک هم داسې تعریف وي، بلکې اوس نه د اوس نه 10 کاله مخکې هم دا شو. رئیس جمهور غني هم خپل روابط د نړۍ سره 15 محوره کې تعریفول. یعنی امریکا او غرب یو محور و، 4 محوره نور و. اوس طالبانو ته دا ایجاب کوي او که طالبانو په ځای هر حکومت راشي چې څو محوره روابط ولري. یو محور همدغه چین او پاکستان دی، بل محور منځنۍ اسیا او روسیه ده، ورسره بیا کېدای شي یو محور کې راشي، یا ایران او ځینې نور ملکونه بل محور شي، عربي ملکونه بل محور شي، اروپا بل محور شي، امریکا بل محور شي. یعنی اوسنی عقلانی سیاست، عقلانی دیپلوماسي دا ایجابي چې هر ملک چې مسؤل دی هغه باید څو محوره نړیوالې اړیکې ولري. د طالبانو هم دا حق دی چې چین سره ښې اړیکې ولري، چین زموږ ګاونډی دی، او منځنۍ اسیا سره هم ښې روابط ولري. علاوه دې نه چې ګاونډی دی، موږ د اسیا میانه منځنۍ اسیا او د پاکستان په لاره کې واقع یو، حتی د هندوستان سره په لاره کې واقع. دا افغانستان لپاره یو امتیاز دی او په یو محور کې دا روابط باید وساتي. خو ځینې بیا بې تجربې دي، وایي چې دا د غرب پروا نه لرو، پلاني پروا نه لرو، پلانی شته دی. دا په ډیپلوماسي کې بې تجربهګي ده. اگر چې مسؤل کسان دا شی نه وایي، مثلا خپله متقیسینه چې واوري یا نور نه، هغوی هم دغه څو محوره پالیسي مخته بیایي. په څو محوره کې بیا دوی تبلیغیانو یو شی اضافه کړی چې اقتصاد محور، هغه بې معنا شی دی. پالیسي بیا هم یو محور نه کیږي، باید اقتصاد محور هم وي، باید امنیت محور هم وي، باید فرهنګ محور هم وي. څو محورونو کې باید تعریف کې. یعنی یوازې اقتصاد معنا دا چې پیسې راکوه، نور څه مه وایه، راته نور ته غرض مه کوه، نور چې څه دي ویله هغه زه مداخله ګڼم. هغې معنا دا ده. نو په هر صورت باندې طالبان خو نوکاره دي، ګرچې 4 کال پوره شي خو بیا هم نوکاره دي، چې دوی د یو بل یو خاص زاویې نه شروع کړې ده. په دوی کې د نړیوالو اړیکو تعلیم یافته اشخاص ډېر کم دي، د نشت برابر دي. دا خو یو لویه نقیصه ده. دوی باید داسې نه وای کړي، دوی باید د کدرونو نه ګټه پورته کړې وه. رابطه هغه ځای کې چې ونړۍ سره د هغه ځای نه مخکې بیولې وه. دا چې یو وارې صفر ته بوځي بیا بېرته را شروع کړي، دا خو عقلاني سیاست نه دی. عقلاني سیاست دا دی چې ستا نه مخکې چې څه لاسته راوړنې شته هغه ښې وګڼې او هغه ځای نه هغې خښته باندې بله کېدي. نو دا د دوی د مشکلاتو عوامل دي چې مشکل سره اوس مواجه دي. په ډېر مشکل باندې هغه هم د دوی زحمت نه، د جغرافیایي سیاسي حالاتو د وجې نه روسیه را مخته شو، په رسمیت یې وپېژنده او هماغه د روسیې په رسمیت پېژندل هم دوی ته ضرر رسي. اوس بل څوک نه را مخته کېږي، وایي موږ په هغه بلاک کې شاملېږي، موږ به په هغه بلاک کې وګڼي. نو که چا اراده هم درلوده اوس په شا شوله. او بیا دا 2 ملکونه چې ایران او پاکستان د دوی سره ډېرې ښې اړیکې څو ځله جوړې کړې، په رسمیت یې ونه پېژندل. چین همچنان هغه په رسمیت نه دی پېژندلی. او جالبه خو دا وه چې کابل کې اصلي خبره د چین دا وه چې د ترورستان چې موږ ته تهدید دی د دې چاره وکړي.
او د عین وخت کې په شورای امنیت د سازمان ملل کې د څوک واوري هیله لرم چې که غواړي چې نړۍ سره کار وکړي نو د نړۍ غوښتنو ته مشروع غوښتنو ته غوږ کېږدي. دا چې نړۍ درته وایي چې تروریست مه ساته، دې ته غوږ کېږده. ګاونډی درته وایي چې تروریست مه ساته، دې ته غوږ کېږده. دا تروریست هېچا په درد نه لګېږي. دا تا ته هم یو وخت کې د مار په توګه باندې ټس وهلی دي شي. نن ستا په ګټه کار کوي یا نن ستا د خاورې نه بل ملک په ګټه کار کوي، سبا بېرته تا ټس وهلی شي. د دې چاره چې دوی ونه کړي په رسمیت پیژندل نشته، نه چین راځي نه بل ملک راځي. او ستاسې د خوښې ولسمشر څوک په افغانستان کې؟ رئیس جمهور کارزی، ډاکټر غني، دواړو سره مې کار کړی. ماشاءالله. او او ځانګړی استازی یعنی څه معنا؟ په مملکت کې سفیر وي، روابط هم ښیي، بیا یو دولت د بل دولت دپاره ځانګړی استازی ټاکي، یعنی دا څه معنا، اهمیت یې څه کې دی؟ دا مفهوم خو یو خاص مفهوم دی. دا د امریکې د خوا راویستل شو په 2009 کې چې هالبروک یې خاص استازی کړ د افپک دپاره. یعنی هغه وخت کې افغانستان ته هم سفیر درلوده، پاکستان ته هم سفیر درلوده، خو مشترک سفیر یې نه درلوده چې هم افغانستان ته یا پاکستان ته. نو امریکایانو دا د سپیشل انوای خبره راویستله چې د افپک دپاره، یعنی افغانستان او پاکستان دپاره زموږ خاص استازی دی. بیا دې نه وروسته دا مفهوم هم پکې را پیدا شو چې سفیر خو هغه معمول صلاحیتونه لري، معمول شکل باندې د ملک نمایندګي کوي. خاصو حالاتو کې بیا یو خاص سطح د مسؤلیت او د صلاحیت ته ضرورت چې یو شخص سره وي چې هغه د خپل ملک نمایندګي وکړي، نو هغه ته خاص استازی وایي. خاص استازی کېدی شي چې خپل ملک کې بیسي، کېدی شي بل ملک کې. زه چې آخر کې خاص استازی وم د رئیس جمهور غني، زما مرکز کابل و، د ریاست جمهوریت دفتر کې به دفتر و، خو خاص استازی وم د پاکستان دپاره. یعنې ما خاص تعریف شوي وظایف او صلاحیتونه درلودل چې هغه د سفیر سره نه ښایي. سفیر دپاره خو ټولو سفیرانو دپاره معمول صلاحیتونه او معمول وظایف دا غیر معمول و، نو ځکه خاص استازی عنوان راکړی. یو پوښتنه که وکړم چې دا درې واړه پکې چې ستاسو د خپل ماموریت نه د ریاست دفتر و که سفارت و که وزارت و که ځانګړی استازی وي که د سولې دارالانشا مشر وي، د کوم ماموریت نه ډېر راضي یاستئ او تاسو ته ډېر زړه پورې؟ ما ته په زړه پورې هماغه کورنۍ چارو وزارت و، اګرچې لنډه دوره وه مګر په زړه پورې و، ځکه چې هغه ځای کې سړي تاثیر لیدلی شو چې څه کار کومه نتیجه یې دغه راوځي. اوس که مثلا رئیس دفتر یې، که رئیس دفتر هر څونه لاسته راوړنې وشي ولري، هغه د هغه نه دي، هغه د رئیس جمهور دي، د رئیس جمهور رئیس دفتر دی. خو چې وزیر راز د امورو کې راځي، به څه لاسته راوړنې ولري فخر پې کولی شي، که څه ناکامۍ دي هغې نه زده کړه کولی شي. او د آخري پوښتنې په توګه 15 کاله وروسته افغانستان په کوم ځای کې ګورئ؟ انشاءالله افغانستان کې به دریم جمهوریت راغلی، هغه جمهوریت چې د افغانستان د عنعناتو رسومو سره برابري، د افغانستان د ټولو ارزښتونو سره برابري، د دینی ارزښتونو د فرهنګي ارزښتونو سره برابري. ما یې نوم پیښی دریم جمهوریت. اول جمهوریت د 1960 د لسیزې و، د حضرت مرحوم په دوران کې. دویم جمهوریت دا 20 کاله و چې د رئیس جمهور کرزي او د ډاکټر صاحب غني په مشرۍ کې و. په دې دویم جمهوریت کې افغانان ډېر مستقل نه و، چون د امریکا او ناتو عسکر دلته پراته و، خامخا هغوی نفوذ درلوده په هر مورد کې. دریم جمهوریت به انشاءالله چې افغانان کاملا مستقلي، او دریم جمهوریت به د افغانانو په خپله خوښه قانون اساسي په چارچوب کې په راتلونکي 15 کاله زه داسې وینم چې نوی اساسي قانون چې د پخواني اساسي قانون په تجربې باندې
ولاړ به وي، د هغه نه به یې ښې تجربې راخیستي، یو څه به یې د فعلي حالات سره برابر کړي، ملت به تصویب کړی او د همدغه نوي اساسي قانون په بنا باندې به په افغانستان کې دریم جمهوریت پلی وي. ډیره مننه. الله مو ښه لره، خوشحاله اوسئ چې موږ خیر سره دي او زموږ پوښتنو ته هم ځوابونه ویلي او د ولس پوښتنو ته هم ځوابونه ویلي چې موږ ته یې رالیږلي وي او اکثریت پوښتنې پکې د ولس وي. ښې چارې خیر سره. مننه.